بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم قدرمنو دوستانو د مایکروسافت اکسل پروګرام پښتو زده کړې ته ښه راغلاست. لومړی راځو اکسل پروګرام به راخلاص کړو. تېره ورځ موږ تاسې په سیل پارټ کې او همدارنګه ایډیټینګ پارټ کې او ټو سم او فیل او کلیر په دې کمانډونو باندې کار کړی و. نن ورځ هم راځو پر سورټ اینډ فلټر باندې کار کوو. سورټ اینډ فلټر د دې لپاره کاریږي که چیرې غواړې یو لیست فلټر کې، یعنی یو غټ لیست را سره موجود دي 200-300 نمونه کې ذکر شوي کې لیکل شوي، دغه 200-300 نمونه کولی سي له A څخه تر Z پورې ټول ترتیب کړي. له A څخه تر Z پورې په دې معنی چې مثال هغه نمونه چې په A باندې شروع شوي وي هغه د لیست سر ته راوړي، له هغه څخه وروسته بیا په B شروع شوي وي هغه نمونه له A څخه وروسته راوړي. مقصد دغسې له الف څخه تر یا پورې یا له A څخه تر Z پورې هم پښتو نمونه کولی سي او هم انګلیسي نمونه کولی سي چې ټوله په همدې شکل باندې ترتیب کړي له A څخه تر Z پورې، او همدارنګه له Z څخه تر A پورې هم کولی سي برعکس د لوړ کمانډ که غواړي دا نمونه ټول ترتیب کړي له Z څخه تر A پورې هم کولی سي کار ځینې واخلي. یا همدارنګه که چیرې غواړي سي یو لیست فلټر کړي، نه چڼې کې هغه لیست یو مثال غټ لیست هم لیکلی دی، په دې لیست کې د شاګردانو څخه هم امتحانونه اخیستي دي د ورډ پروګرام، اکسل پروګرام، پاورپاینټ پروګرام امتحانونه. نو که چیرې غواړي سي یوازې د اکسل پروګرام نمرې معلومې کړي هم کولی سي د فلټر له لارې، یا یوازې د ورډ پروګرام نمرې معلومې کړي، یا هغه شاګردان معلوم کړي چې لوړې نمرې وړي یا ټیټې نمرې وړي. یا مثال یو نفر درته راځي چې ما امتحان ورکړی ده، ته د زما نمرې راته وښیه، د احمد په نامه ده. احمد کولی سي د دې فلټر له لارې یوازې د احمد نوم په دې لیست کې ولټوي یا پیدا کړي، نو هغه بیا له دې فلټر څخه کار اخلي. نو د دې لپاره راځو چې عملي کار ورباندې وکړو، یو ساده ټیبل جوړوو، له هغه نه وروسته بیا عملي ورباندې اجرا کوو. دلته راځو لومړی لیکو نیم، علي، ولی، خان، جان، جمال، کمال، کریم، نسیم، جمیل، علي خان، همدارنګه جان، احمد، محمد. مثال دا نمونه ولیکل. د دې نمونه لپاره اوس مثال دلته دا د زده کوونکو یا د شاګردانو یو جدول ده، نه دلته به ولیکو ورډ پروګرام او همدارنګه اکسل پروګرام، بل هم ټوټل به وباسو په همدې شکل باندې. ښه، اوس راځو دلته د شاګردانو نمرې ورته رسوو. دلته اوس مثال په دې کې شاګردانو دونه نمرې وړي دي دلته، او دلته دا شاګردانو بیا دونه نمرې وړي دي، دا بیا هم دونه نمرې وړي دي، دا به هم همداسې ورته ورسوو. په همدې شکل او دلته بیا ټوټل وباسو، مساوي سم، قوس شروع، او دغه عدد به ټول داسې انتخاب کړو. داسې مې انتخاب کړو، بیرته قوس بندوو، انټرویو کړو. له هغه نه وروسته دلته موږ تاسې ته یو ټوټل باسي، او که چیرې غواړئ پر دې کښته سیلونو پر ټولو باندې اپلای کړي، کنټرول ډي باندې پریس کوو. له هغه نه وروسته ټول عدد مجموعه راته باسي په همدې شکل باندې. اوس راځو، اوس که چیرې غواړو چې مثال پر دې جدول باندې یو فلټر اپلای کړو، یا مثال دا ترتیب کړو له A څخه تر Z پورې یا له Z څخه تر A پورې، نو دې لپاره راځو دا جدول ټول داسې انتخابو. او دلته راځو، دلته ګورو موږ تاسې دوه کمانډ لرو، یو سورټ A to Z دی، یعنې دا نمونه دې ټول ترتیب سي له A څخه تر Z پورې. اول هغه نمونه مخته راوړي چې په A باندې شروع شوي وي، یا مثال له هغه څخه وروسته په B باندې شروع سي، یا په C باندې تر پایه پورې هغه نمونه پای ته وړي چې په Z باندې شروع شوي وي. او که غواړئ چې برعکس د دې ترتیب سي، بیا سورټ Z to A باندې کلیک کوو، او بیا هغه برعکس راته ترتیب وي، یا اول هغه نمونه مخته راوړي چې مثال په Z باندې شروع شوي وي، او هغه نمونه پای ته وړي چې په A باندې شروع شوي وي. دې لپاره که چیرې غواړئ چې مثال دا د A څخه تر Z پورې ترتیب کړو، بیا له دې کمانډ څخه کار وکړو. کولی شو پښتو نومونه هم همداسې ترتیب کړو له الف څخه تر یا پورې. بل کسټم سورټ ته راځو. په کسټم سورټ کې اوس ګوره، که غواړئ چې مثال یو کالم انتخاب کړي، په دې کې اوس مثال نیم کالم
ترتیبوي ورډ کالم د ایکسل د ټوټل د کم کالم څخه غواړي مثال لیست ترتیب کې په دې کې اوس مثال ویلیو لرو سیل کلر دا فونټ کلر دا کنډیشن فارمټینګ آیکن دا رنګ ور باندې اپلای کوو که چیرې دلته دغه لپاره د نمونه لپاره رنګ استعمال کړی اوس مثال دا قسم رنګ د دې نمونه لپاره ورکړی داسې فرض کړئ چې دغه شاګردان دي چې هغه ټاپ شاګردان یا ناکامه شاګردان دي نه او د دې لپاره بل رنګ ورته ورکړی دغسې دلته فونټ کلر مې استعمال کړی وي نه او دلته مثال ټیکسټ هایلایټ کلر استعمال کړی وي دا رقم یو رنګ ورته انتخاب کو له هغه څخه وروسته که چیرې کنډیشن فارمټینګ هغه کوم شرطونه چې مو ویلي دي کنډیشن فارمټینګ له لارې دلته آیکن استعمال کړی وي هغه هم کولی شي له هغه لحاظ هم ترتیب کې اوس مثال دلته راځو په دې ورډ پروګرام باندې موږ تاسې همدا کنډیشن فارمټینګ دغه استعمالوو آیکن سیټ په راځو په دې کې اوس مثال هغه نمرې چې لوړې نمرې هغه په ټیک مار راته وښیه که ټیټ نمرې هغه په ضرب علامه راته وښیه ځینې نمرې چې هغه په ریزیپ کې که یا داسې په داسې ژړ علامه ورته ورکړه هغه علامه باندې راته وښیه اوس دا جدول ټول داسې انتخابوو د دې لپاره راځو دلته ګوره کسټم سورت ته راځو په کسټم سورت کې موږ وایي دا نمونه راته ترتیب کړه په نمونو کې چې غواړې چې ترتیب کړې سیل ویلیو که ورته انتخاب کړو بیا له ای څخه تر زیډ پورې دا نمونه ټول د لیکنې مطابق راته ترتیبوي که چیرې سیل کلر ورته انتخاب کړو موږ وایي هغه نمونه راته ترتیب کړه کوم نمونه مثال په دې رنګ باندې دي نه سیل کلر دا رنګ ورته استعمال کړی ده هغه نمونه ټاپ طرف ته راته راوړه که چیرې غواړئ تر ټولو نمونو یې شاته یوسو بیا آن بټن ورته کلیک کوو که چیرې آن ټاپ ورته انتخاب کوو کیږو هغه نمونه چې دا قسم رنګ یې اخیستی وي سر ته راته راولي یا نور نمونه بیا شاته وړي او که چیرې دلته راسو موږ وایي دا نمونه راته ترتیب کړه فونټ کلر هغه د لیکنې لپاره چې کوم کلر استعمال کړی ده اوس په هغه کې دوه قسمه کلر موږ تاسې لرو اوس مثال دا رقم کلر چې هغه شاګردان چې دا رقم کلر ولري هغه د تر ټولو نمونه چې مخ ته راسي آن ټاپ ورته کلیک کوو له هغه نه وروسته یې اوکې کوو هغه نمونه بیا تر ټولو مخ ته راته راولي یا که چیرې اوس مثال موږ تاسې کسټم سورت ته راځو په کسټم سورت کې که غواړئ چې د ورډ پروګرام نمرې دې ترتیب شي په ورډ پروګرام کې ګوره موږ تاسې د کنډیشن فارمټینګ آیکنونه استعمال کړي دي د کنډیشن فارمټینګ آیکن له لحاظه دې ترتیب شي هغه نمونه یا هغه نمرې چې مثال ټیکمار یې اخیستی دی یا لوړې نمرې دي هغه دې چې سي آن ټاپ سر طرف ته راته راکړي صحیح ده اوس مثال دغه ټولې لوړې نمرې دي دا سر طرف ته راته راولي یا نورو نمرې بیا داسې پای طرف ته وړي نو کولی شو په مختلفو طریقو سره د کسټم سورت څخه کار واخلو بل که چیرې دلته راسو په کسټم سورت کې اوس مثال دلته یو کمانډ ده مای ډیټا هز هیډر دا زما ډیټا کوم هیډر لري که نه لري هیډر موږ تاسې دې ټیبل لپاره انتخاب کړی ده اوس مثال نیم دا ورډ ایکسل دا ټوټل ده دا هیډر ده که چیرې اوس مثال دا ورته غیر ټیک مارک کړو دا نیم ورډ ایکسل دا هم په دې کې شاملوي په دې لیست کې یعنې هغه هم ورسره ترتیبېږي او که چیرې دا کمانډ ورته ټیک مارک کړو بیا دا نه ورسره ترتیبېږي خپل عنوان لرو نو باید دا کمانډ همیشه ورته ټیک مارک کړو بل فلټر ده که چیرې غواړئ دې جدول ته یو فلټر ورکړي نه دا جدول به د سر را به داسې انتخاب کړو او دلته به راسو فلټر به ورته انتخاب کړو فلټر چې به انتخاب کړو په فلټر کې اوس ګوره د هر کالم لپاره دا قسم یو وکتور پاله کیږي یعنی د وکتور په راخلاصولو سره کولای شي د نمرې که مثال نمونه یې دا ټول د رنګ له لحاظه یا مثال د ایکن له لحاظه یا د نمونو له لحاظه ټول چڼ کې صحیح ده اوس مثال دلته راځو د نیم پر کالم باندې کلیک کوو دلته د فلټر راخلاصو زیډ څخه تر ای پورې دا راته ترتیبوي او دا بیا د ای څخه تر زیډ راته ترتیبوي بل کمانډ په دې کې سیټ بای کلر په نامه ده یعنې دلته هم کولی شي هغه نمونه چې مثال دا قسم رنګ ولري سیل کلر ولري مثال سیل کلر هم ور باندې اپلای کړی دی هغه نمونه دي چې سي مخ ته راته راسي یا سر ته راته راوړي صحیح ده نو دلته هم کولی شي د کلر له لحاظه یې ترتیب کو یعنې دلته بیا په اسانۍ سره کولی شو ګوره د په دې سرچ کې په دې خانه کې اوس مثال 200-300 نمونه دي یو شاګرد راځي اوس مثال نسیم په نامه باندې درته وایي چې زما ریکارډ راته وښیه چې زه اوس کامیابه یم ناکامه یم زما ریزلټ یا نتیجه راته وښیه ته به دلته اوس مثال سرچ خانه کې نسیم نوم ورته ورکوو له هغه نه وروسته دا انټر کړو د نسیم ریکارډ ټول مکمل راته ښیي او که غواړئ چې دا بیرته کلیر کړي دلته هم کولی شي اوس مثال پر دې کلیر باندې کلیک وکړه هغه بیرته هغه فلټر کلیر کېږي او که غواړئ چې بل نوم سرچ کړئ یا پیدا کړئ دلته په سرچ کې هماغه نوم ورته ورکوو او هغه نوم هلته په لیست کې راته ښیي یا که چیرې غواړئ چې مثال دا ټول نومونه غیر ټیک مارک کې یوازې موږ وایي د جمیل په نامه باندې یا د جان په نامه باندې چې کوم نوم د هغه ریکارډ راته وښیي هغه نوم راته وښیي پر دې باندې کلیک کوو ټیک ماروئ او بیا اوکې کوو یوازې د جان نوم راته ښیي بل که چیرې دلته راسو
په دې کې بیا نور کمانډونه هم اوس ګوره په دې کې خو دا د کلر لپاره استعمالېدی او ټیکسټ فلټر ته راسي. مثال په ټیکسټ فلټر کې ایکوالز هغه نومونه موږ وایي راته وښیي چې هغه یو قسم نومونه مثال د جان په نوم باندې چې هر څوک هغه راته وښیي. په دې دلته په دې خانه کې جان ورته لیکو له هغه نه وروسته یې اوکې کوو هغه د جان نوم راته ښیي. یا که غواړئ چې مثال دلته راسي په دې کې ایکوالز کې موږ وایي هغه نوم راته وښیي. اول مثال داسې نوم ورته ورکوو چې هغه مثال دلته په لیست کې نه وي نه د جمال خان په نامه باندې صحیح ده. دا نوم ورته ولیکئ جمال خان. دا نوم چې ورته ولیکئ موږ وایو اول دا نوم راته پیدا کړه. که چیرې دا نوم په دې لیست کې راسره موجود نه وي له هغه وروسته بیا د چا نوم راته پیدا کړه بیا له هغه وروسته د حلیم نوم راته پیدا کړه. داسې ورته ولیکئ له هغه وروسته یې اوکې کوو. اوس ګوره دلته هم دا کمانډ نه ته ورته ټیک مارک کړی وبخښئ. دلته چې راسو په دې کې ایکوالز ټو موږ وایي د چا نوم راته پیدا کړه د جمال خان نوم راته پیدا کړه. که چیرې دا په لیست کې موجود نه وي له هغه نه وروسته بیا ایکوالز ټو آر به ورته انتخاب کړو بیا د چا نوم راته پیدا کړه د حلیم په نامه باندې چې کوم نوم د هغه راته پیدا کړه. داسې مو اوکې کوئ اول په جمال خان نامه پسې سرچ کوي. که چیرې هغه په لیست کې هغه راته پیدا کوي که نه بیا نه راته پیدا کوي له هغه څخه وروسته بیا د حلیم نوم راته سرچ راته پیدا کوي. یعنې ګوره دلته ډېر کمانډونه هم شته. که چیرې ډز ناټ ایکول ورته انتخاب کړو موږ وایي هغه نوم چې پلانکي نوم سره مساوي نه یا ما راته پیدا کوو نه. اوس مثال دلته ورته لیکو موږ وایي د احمد له نامه څخه بغیر نور ټول نومونه راته پیدا کړه. احمد نوم ورته ولیکئ د هغه وروسته اوکې کوو احمد له دې لیست څخه باسي نور ټول راته ښیي. یا که چیرې دلته راسو اوس مثال بیګنز ویت هغه نوم چې مثال په کې باندې شروع شوی د هغه نومونه ټول راته پیدا کړه راته سرچ کړه راته ویې لټوه او نور نومونه بیا هایډ کړه مثال پټ یې کړه. که چیرې دلته راسو اوس مثال په دې کې اینډز ویت ورته انتخاب کړو هغه نومونه چې په پلانکي عادت پای ته رسېدلي هغه راته پیدا کړه. کانټینز کې بیا اوس مثال هغه نومونه راته پیدا کړه چې مثال د ام حرف کې استعمال شوی هغه که په سر کې استعمال شوی د دې نامه که په منځ کې که په پای کې مقصد فقط د ام حرف پکښې کې هغه نومونه ټول راته پیدا کړه. کریم احمد حلیم دا په ټول نومونو کې د ام حرف موجود دی یاسته. یا دغه رقم دلته راځو اوس ګوره دلته کانټینز د ډز ناټ کانټینز دا بیا د دې برعکس وظیفه اجرا کوي. نو که غواړئ مثال په مختلفو طریقو سره یو نوم سرچ کې ویې لټوئ بیا له دې کمانډونو څخه کار اخلو. بل که چیرې دلته راسو په وورډ کې اوس ګوره د عدد لپاره بیا جلا ځان ته نور کمانډونه راته راخلاصوي. ایکول ډز ناټ ایکول ګریټر دین هغه نومونه موږ وایي راته پیدا کړه چې له پلانکي عدد څخه لوړ عدد دي. یا ګریټر دین آر ایکول یا مثال ګوره دلته پر ګریټر دین باندې کلیک کوو موږ وایي هغه نومونه راته سرچ کړه چې هغه نومونه مثال له 50 څخه لوړې نمرې وړي. 50 عدد ورته لیکو اوکې کوو دا ټول له 50 څخه لوړه نمره ده. یا مثال دلته ورته لیکو ګریټر دین ګریټر دین هغه نوم راته پیدا کړه هغه نومونه راته سرچ کړه یا هغه شاګردان راته پیدا کړه چې مثال له 70 څخه لوړې نمرې وړي. 70 عدد به ورته ولیکو له هغه وروسته بیا اوکې کړو هغه نومونه چې مثال هغه شاګردان چې لوړې نمرې له 70 څخه وړي هغه ټول راته سرچ راته پیدا کوي نور بیا نه راته پیدا کوي. دغه رقم ګورم نور مختلف قسمه نور کمانډونه هم پکښې کې دي. لیستن یا مثال چې له پلانکي عدد څخه ټیټ عدد وي لیستن آر ایکول ټو یا مثال هغه عدد راته پیدا کړه چې له پلانکي عدد سره مساوي یا له پلانکي عدد څخه ټیټ عدد وي هغه راته پیدا کړه. دغه رقم اوس مثال بیټوین منځنی عدد راته پیدا کړه. ټاپ 10 که چیرې دا ورته انتخاب کړو هغه 10 نفره لوړې نمرې راته ولټوه. ایبو ایوریج هغه لوړ او سطح راته پیدا کړه. مقصد دا ټول مختلف قسمه کمانډونه کولی شو دلې ورباندې اپلای کړو. بل که چیرې اوس مثال دلته ډیټ ان ټایم اضافه کړو اوس مثال دلته مې ډیټ ان ټایم اضافه کړئ د دې لپاره بیا جلا ځان ته نور کمانډونه اضافه کیږي. مثال دلته فلټر ورباندې اپلای کړو اوس ګوره فلټر هم ورباندې اپلای کړئ. دا کمانډ که چیرې په دې ویکټور باندې کلیک وکړو او دلته راسو په دې کې ګوره ایکوال بیفار افټر بیټوین ټومارو ټوډے یسټرډے یعنې په مختلف قسمه تاریخونه کولی شو دلې په دې لیست کې سرچ کړو یا ولټوو. اوس که چیرې ورته ولیکو مثال ټومارو د تېره ورځې تاریخ موږ تاسې نه لرو ټوډے د نن ورځ تاریخ راته وښیه نور تاریخونه مه راته ښیه نه. یا مثال په کم تاریخ باندې دا نن ورځ کوم شاګردان داخله کړې د هغه شاګردان راته وښیه. یا مثال په دا نن ورځ کوم شاګردانو امتحان ورکړی ده هغه شاګردان راته وښیه او نور بیا مه راته ښیه. نو دلته هم کولی شو په مختلفو طریقو سره یو ډیټ یو تاریخ پیدا کړو یا ولټو. دغسې د ټایم لپاره هم کولی شو هغه کمانډ استعمال کړو یا کمانډونه څخه کار واخلو. بل که چیرې دلته اوس مثال موږ تاسې دغه نمرې ترتیبوو نه په نمرو کې هم دلته اوس ګوره دا کمانډ باندې کلیک وکړو
دا A to Z راته راړی. اوس ګوره دلته دا نمرې دي سمارټ لارجسټ سمالسټ، د هغه نمرې ترتیب که له کوچني عدد څخه تر لوړ عدد پورې، یا که چیرې دلته ورته ولیکو سمارټ لارجسټ سمالسټ، موږ وایو هغه عدد هغه نمرې مثال لوړې نمرې د هغه سر ته راته راول، او که ټیټې نمرې هغه بیا پای ته یوسو. نو دلته هم کولی شو بیا دغه کمانډونو څخه کار واخلو. بل کلیر د که چیرې دا فلټر مثال دلته یو نوم هم فلټر کړی وي، دا نومونه داسې فلټر کړي وي، که غواړئ دا بیرته کلیر کړي د کلیر څخه کار اخلو نه، پر کلیر باندې سم کلیک وکړئ هغه بیرته فلټر کېږي. اوس مثال دا نومونه موږ تاسې سرچ کړو، یا مثال دا نومونه داسې فلټر کړو، دا دوه نومونه دلې راته ښیي، دا درې نومونه راته ښیي نه، په هغه کې اوس مثال دلته راولاړ شو یو بل نوم ورته اضافه کړئ د جمال په نامه باندې نه، دا نوم ورته اضافه کړئ. که چیرې غواړئ چې دا بیرته دوباره فلټر کې دا کالم یا دا نومونه بیا دلته ریپلای څخه کار اخلو، پر ریپلای سم کلیک وکړئ، وروسته له فلټر څخه کوم چیرې په دې لیست کې ایډیټ کړی وي یا نوم ورته اضافه کړی وي هغه کولی شو بیرته دوباره موږ تاسې فلټر کړو. یا نو دا اوس موږ تاسې د نن ورځې درس سبا بیا انشاءالله په فاین کمانډ باندې شروع وکړو.